رحیم د انګلیسي ژبې مینوالو او د فیسبوک معززو ملګرو سلامونه او احترامات مې ومنئ. ملګرو تیر درس کې البته چې تیره دوشنبه موږ تاسې د ټینس او د ورب د فورمز په هکله په جزئیاتو خبرې وکړې. یعنی مطلب دا چې که ځینو ملګرو دپاره چې البته نه وو یا یې نه دي تکرار کړي غواړم هغه درسونه مختصر تکرار کړم ځکه چې یو نن پریزنت کنټینیوس یا پریزنت پروګریسیو ټینس ته داخلیږو. موږ په هغې کې ویلې چې شپږ ټوټل 12 ټینسونه دي. په د 12 ټینسونو کې شپږ سیمپل ټینسونه دي او شپږ کنټینیوس ټینسونه دي. سیمپل ټینسونه هر سیمپل ټینس په مقابل کې یو کنټینیوس ټینس لري. مثلا سیمپل پریزنت ټینس یا پریزنت سیمپل ټینس پریزنت کنټینیوس ټینس، سیمپل پاست ټینس پاست کنټینیوس ټینس، simple future tense future continuous tense، present perfect tense present perfect continuous tense، past perfect tense past perfect continuous tense، future perfect tense future perfect continuous tense. نو موږ تاسو دغه 12 ټینسونو په باره کې مختصرې خبرې یو مو دا وویلې مهمه خبره چې ټول سیمپل ټینسونه هم اکشن ښیي او هم سټیټ یا سچویشن، او کنټینیوس ټینسونه فقط او فقط اکشن ښیي او سچویشن نشي ښودی. یو مهمه خبره دا وه. او بل دا چې موږ د ورب د فورمز په باره کې خبرې وکړې چې ځینې خلک وایي چې 15 حالتونه د ورب دي چې البته هغه په فقط سیمپل پریزنت ټینس کې تھرډ پرسن سینګولر سره په افرمیټیو سینټنس کې ورب ته ایس یا ای اس ورکوي. خو ما درته وایي چې زه یې لازمه نه ګڼم. نو 4 فورمونه موږ ویلې، فرست فورم، سیکنډ فورم، third form یا fourth form. چې ما درته وویل چې first form of verb یا go walk talk speak read write دا ټوله په simple present tense simple future tense کې استعمالیږي. second form of verb چې دی فقط په یو tense کې استعمالیږي simple past tense، او third form of verb چې دی فقط په درو ټینسونو کې استعمالیږي present perfect past perfect future perfect. او دغه ING فورم دی ورب چې دی یا فورث فورم دی ورب چې دی یا present participle چې ورته وایي دا په ټولو کنټینیوس ټینسونو کې استعمالیږي. چې کنټینیوس یا پروګریسیو کلمه ورسره وي هغې کې به تاسې ورب ته ING ورکوئ. هغه که present continuous دی، که past continuous دی، که future continuous دی، که present perfect continuous دی، که past perfect continuous دی، که future perfect continuous دی. نو په ټولو کنټینیوس ټینسونو کې ورب ING خوري. مثلا تاسو به سپیک ته به سپیکینګ، واک واکینګ، ټاک ټاکینګ، ریډ ریډینګ، گو ګوینګ، ډو ډوینګ، ټولو ته ING ورکوی کیږي. نو نن مرګلو په پریزنت کنټینیوس یا پریزنت پروګریسیو ټینس باندې شروع کوو. مرګلو چې څومره سلامونه راځي تاسو ټولو سلامونو ته مې مخکې وعلیکم السلام مخکې له مخکې. نو اوس البته کمره غواړم چې واړم تختې ته شروع وکړو په پریزنت کنټینیوس ټینس باندې، ځکه چې زه غواړم پریزنت کنټینیوس ټینس ته داخل شم. نو مرګلو هغه affirmative sentence، negative sentence، negative interrogative sentence، interrogative sentence، همداسې information question چې موږ ویلي دي دا به ټول په همدې کې تطبیقوو. دې تر څنګ څنګه اکشن ښیي، یعنې په کومو حالاتو کې هغه subject pronouns چې I we you they he she it موږ کړي دي، هغه to be وربونه چې is am are موږ استفاده کړي. اوس به د ټولو تیر شوو درس داسې بالکل په دلته تطبیقي بڼه ورکوو انشاءالله چې مشکل به نه وي. اوس ځمه تختې ته، نو پریزنت کنټینیوس ټینس باندې به انشاءالله شروع کوو. فکر کوم چې تخته باید څنګه دی لږه به یې لرې کړم چې تاسو ته ښه معلومه شي. پریزنت کنټینیوس ټینس نن تاریخ چې دی د اولې میاشتې یا جنوري 1 تاریخ دی د 2019 کال. مرګرو زه وایم چې پریزنت یعنی حاضره، کنټینیوس جاري ته وایي، کنټینیوس یا پروګریسیو دا دواړه کلمې تاسې کولی شئ چې ورته استعمال کړئ د جاري زمانې لپاره. یا که کنټینیوس ووایم صحیح دی او که پروګریسیو مو ووایه صحیح دی. پریزنت کنټینیوس ټینس زمانې ته وایي. نو دا معنی چې حاضره جاري زمانه، حاضره جاري زمانه. نو مطلب ښه مرګلو مخکې ما وویلې چې هر کله چې کنټینیوس کلمه راغلې وي نو دا به خاص اکشن ښیي. نو که تعریف یې وکړم مختصر، this tense دغه زمانه، کومه زمانه؟ present continuous tense. this tense دغه زمانه shows ښیي یا expresses یا explains هر رقم ورب چې تاسې سره. this tense shows، this tense explains، this tense expresses یعنی واضح کوي، تشریح کوي چی شی؟ an action، یو عمل. مرګلو ما درته وویلې چې
present continuous tense فقط و فقط ټول continuous tenseونه اکشن ښیي فقط اکشن سچویشن یا state نشي ښودلی this tense shows an action فقط یو عمل ښیي this tense shows an action which is کوم عمل ښیي هغه عمل which is کوم چې happening واقع کیږي happening کوم چې واقع کیږي right now اوس right now معنا اوس or معنا یا اوس واقع کیږي یا دغه جیبه زه دغه لږه لکۍ ورلنډه کمه چې دغه or during یا په جریان کې during معنا په جریان کې during the speaking time د خبرو په وخت کې speaking time د خبرو په وخت کې دا یو تعریف شو مختصر نو this tense دغه زمانه shows ښیي an action یو عمل مرګرو continuous tenseونه فقط و فقط اکشن ښیي situation نه ښیي یو which is happening دویم دا معلومیږي چې دې tense to be وربونه څه شی دي is am are دي فقط د present continuous tense to be وربونه فقط و فقط is am are دي چې I سره am he she it سره is we you they سره are یا is د singular سره او are د plural سره وګوره مرګلو بل happening ing می وراچولی ing نو موږ تاسو باید پوه شو چې continuous tenseونو کې ټولو کې څلورم فرم یا ing فرم استعمالیږي وګوره ما لیکلی happening right now اوس نو دې نه معلومه شوه مرګلو چې continuous tenseونو کې اکثره موږ دغه now استعمالوو اوس now or during the speaking time یا د خبرو کولو په وخت کې مرګلو زه اوس خبرې کومه زه چې کله خبرې کوم ما خبرو په جریان کې هر فعل چې واقع کیږي دا کنټینیوس دی دا جری فعل دی مثلا زه اوس خبرې کوم که د ما خبرو په جریان کې څوک لوبې کوي څوک غوږ نیسي څوک لیکنه کوي او څوک وینه کوي څوک تدریس کوي دغه ټول present continuous tense دی دې ته present continuous نو this tense shows an action دا یو داسې عمل راښیي which is happening right now چې یو عمل right now یعنی اوس چې یو عمل اوس واقع کیږي یعنی لګیا وي په جریان کې وي or during the speaking time یا د یو خبرو په جریان کې واقع کیږي کله چې یو څوک خبرې کوي د خبرو په جریان کې هر عمل چې واقع کیږي هغه جری وي ځکه هغه روان وي نو دا د present continuous tense مختصر تعریف شو نو موږ تاسو هدف دا دی چې انګلیسي زده کړو نو کله چې تا انګلیسي زده کړه ته مختلفو طریقو سره د present continuous tense تعریف کړای شي ته داسې ویلی شي present continuous tense is talking about current action present continuous tense is talking about progressive action دا خپل تعریفونه ټول تعریفونه تاسو په شل قسمه کوای شئ هیڅ مشکل نشته اوس اصلا موضوع د present continuous tense ته داخلیږم نو دا خو تعریف شو اوس نورو موضوعاتو ته البته د present continuous tense مرګلو ما مخکې د ټینسونو په مقدمه کې څو خبرې وکړې هغه دا چې کنټینیوس کلمه راغلې وي نو کنټینیوس ټینسونه ټول فقط اکشن ښیي فقط اکشن یو دویمه مې دا وویلې چې په کنټینیوس ټینسونو کې د ورب ing فرم راځي سپیکینګ واکینګ ټاکینګ ریډینګ همیشه به ing ورکوئ دا هم د شي دوه خبرې دریم تاسو ته کیدای شي دغه هغه پیدا شي چې ing خو چې ورکو نو ing خو د شپږ ټینسونه کنټینیوس ټینسونه دي د شپږ ټینسونه ing خوري نو موږ څه پوه شو چې دا present continuous دی دا past نه دی دا future continuous دا present perfect continuous دا past دا خاص present نو تاسو باید پوه شئ چې د present continuous tense to be وربونه فقط درې دانې دي is am او are بس دا ډیره مهمه خبره و مرګلو ما درته وویله چې ټول کنټینیوس ټینسونه ing خوري نو ته به ما ته ووایې چې ing خوري ing خو نو کنټینیوس خو شپږ ټینسونه دي نو موږ څه پوه شو چې دا فقط present continuous دی نو تاسې به هغه صورت کې پوهیږئ چې کله is راغلی وي ورب ing خوړلی وي یا am راغلی وي ورب ing خوړلی وي یا are راغلی وي ورب ing خوړلی وي سل په سلو کې دا present continuous tense دی نو تاسو ته اوس نو راپاتې دی چې am د چی سره راځي I سره ما درته لیکلی subject pronouns I سره به څه شوی am I am
او he she it یا singular سره is he is she is it is او are د جامع سره we are you are they are یا جامع چې راشي نو دا ټوله چې دی دا to be وربونه د present continuous tense همدغه to be وربونه is am are دي ښه مرګلو اوس یو قاعده مثبته جمله کې به subject راولي subject نه شاته to be verb چې شی to be زه اوس to be ما ولیکل نه لیکم ځکه تاسو پوه شئ چې د present continuous tense to be وربونه څه شی دي is am are دي to be چې کله ما ویل تاسو باید پوه شئ چې یعنی to be یعنی is am یا are هدف دی ښه بیا به verb استفاده کوي چې هر verb یعنی main verb چې تاسو ته هر verb خوند درکوي هغه استفاده که خو ing ورک ځکه چې continuous tenseونه ټول شی خوري verb سره ing خوري ښه بیا خواخه د کمپلیمنت یعنی کمپلیمنت دا معنی چې جمله مکمله که که مکمله شوه تر دې پورې ښه که مکمله نه شوه شی ورکوي مثلا یو مثال subject I we you they he she it دا موږ ویلي زه مثلا I استفاده کوم I د I سره کوم to be verb راځي is که am که are I سره ما درته ویل چې همیشه am راځي I am اوس یو verb استعمال که مثلا خبرې کول تلل راتلل تدریس کول لوستل لیکل مثلا زه وایم چې لوستل read لوستلو ته وایي I am read ورکه ing reading ing به ورکې I am reading بس کم دې پورې وایي I am reading زه لوستنه کوم هم صحیح دی که نوره اوږدوي I am reading a book زه یو کتاب مطالعه کوم لولم یعنی د یو کتاب په لوستلو لګیا یم یعنی اوس I am reading a book I am reading a book I am reading a story I am reading Quran I am reading English grammar I am دلته تاسو کمپلیمنت کوای شئ چې هر شی مو خوښ وي تاسو ورکئ مثلا دا هم بدلوای شئ I am speaking English I am speaking Pashto I am speaking Arabic نو تاسو کوای شئ دغسې به دا مثبته جمله شوه دا مثبته مثلا که زه he ووایم نو تاسو به پوه شئ چې he subject to be verb کوم سره راځي is he is going go دی verb دی ing ور واچوه going نوره کمپلیمنت چیرته دی تا خپل کار دی he is going to school هغه مکتب ته روان دی یعنی روان دی he is going to school he is going to the city he is going to the downtown he is going home he is going to Kabul he is going to پکتیا نو تاسو کوای شئ چې دا ټول یا مثلا جامع دپاره وی منه مونږ وی سره کوم راځي د جامع دپاره are to be verb we are speak verb شو main verb ing ور واچوه ځکه continuous tense ټول ing خوري we are speaking English we are speaking Pashto دا ټوله مثبتې جملې شوې دا ټوله مثبتې جملې نو مرګلو ډېر آسان دی یعنی subject پر ځای تاسو یو اسم استعمال شاکر is going to Peshawar Shakir is going to Kabul Shakir is teaching English to the students Shakir is listening to music Shakir is reciting Quran نو تاسو دغه ټوله یعنی ing ورکوای شئ is am are بیا وایم چې is am are to be وربونه دي همیشه ing درنه خوري چې ing ورنکړئ مرګلو دا بیخي د ګرامر له نګانه بیخي غلطه خبره ده مثلا یو څوک ووایي I am go to school نه I am دی چې راوستو to be verb دی go اتمن ing خوري I am going to school یعنی روان یم لګیا یم روان یم I am going to school I am learning English I am teaching English to the students I am watching TV I am playing football you are playing soccer you are playing football you are running you are swimming you are teaching he is teaching he is learning he is eating he is drinking water نو دا ټول شیان تاسو ویلی شئ مرګلو نوره فرمولونه قاعدې زه نه وایم ځکه چې موږ تاسې منفي جمله نیګیټیو سنټنس نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس دا مو ټول ویلي دي اوس زه یو خبره دا مثبته جمله افرمیټیو ما تاسو ته قاعده درکړه دغه جمله چې وه افرمیټیو سنټنس وه یا تاسې پازیټیو سنټنس چې ورته وایي پازیټیو سنټنس وه
نو تاسې کوای شئ چې دغه پازیټیو سنټنس نه نیګیټیو ته خپله بدله کړئ. زه قاعده نه درکوم ځکه ما درته ویلي چې په نیګیټیو سنټنس کې همیشه ناټ راځي. ناټ چیرته راځي؟ ناټ د ټو بي ورنه شاته راځي. نو اوس I am reading a book دا مثال پازیټیو سنټنس دی. تاسو منفي ته بدلوئ، تاسو وایئ چې منفي کې خو ناټ راځي، ناټ د ټو بي نه شاته ټو بي کومه ده؟ ام دی. نو دلته واچوه I am not reading a book. اتومات د خپله نیګیټیو ته بدله شوه. He is not going to school. We are not speaking English. دغه دی. تاسو قاعده زده کړې دی چې په منفي نیگیټیو سنټنس کې همیشه ناټ راځي او ناټ چیرته راځي؟ همیشه د ټو بي ورب نه شاته. مثلا زه یو مثبته جمله وایم She is learning English. هغه انګلیسي زده کوي. She is learning English. نو څنګه به منفي ته بدلو؟ ناټ استعمالوو چیرته؟ ټو بي نه شاته. She is not learning English. I am going to school. I am not going to school. We are watching TV. We are not watching TV. دغه دی. دا ډېر په راحت سره مو قاعدې زده کړي دي. هېڅ ضرور نه دی چې فورمول ووایو چې په نیګیټیو سنټنس قاعده دا دی چې سبجیکټ ټو بي وربس بیا ناټ بیا ورب او ان جي بیا کمپلیمنټ داسې شی راشي. نو بس تاسې قاعده زده کړه چې په ما درته ویلي چې نیګیټیو کې همیشه ناټ راځي. ناټ همیشه د ټو بي وربس نه شاته. که تاسو خپلو کتابچو کې یاداشت اخلی واخلئ مشکل نشته، ولې قاعده مو زده کړې دی، خو زه یې نه لیکم ځکه چې داسې ضرور هم نه دی، داسې یو میخانیک داسې یو فورمول چې شی دا خو تاسو دپاره ما ولیکلو، ولې تاسې خپله کولی شئ چې دغسې بغیر د داسې فورمول نه یو شی جوړ کړئ. هېڅ مشکل نشته. ښه نو اوس که سوالیه انټراګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس کې ما وایي چې ټو بي سر د جملې ته راوړه، اخر کې کوشچن مارک واچوه. مثلا I am reading a book دا سوالیه ته بدلوم. am سر ته راوړه، am دلته راوړه. am I reading a book دلته کوشچن مارک واچوه، سوالیه علامه واچوه. دا خپله am I reading a book. آیا زه د کتاب په لوستنه لګیا یم؟ am I reading a book. am I reading a book مثلا دا بدلوي. he is going to school. is راوړه سر ته. is he going to school. آیا هغه مکتب ته روان دی؟ is he going to school. دا که بدلوي we are speaking English. دا to be ورب سر ته راوړه are we speaking English دلته کوشچن مارک واچوه. دغه د انټراګیټیو سنټنس ته بدله شوه. نو زه کولی شم مثلا I am teaching to the students. am I teaching to the students. we are watching TV. are we watching TV. you are playing cricket. are you playing cricket. مثلا ډیر په راحت سره مرګلو موږ کولی شو چې یو مثبته جمله عین انټراګیټیو سنټنس یا سوالیې ته بدله کړو. نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس ما درته ویل چې ټو بي ورب شاته که دلته ناټ واچوه. مثلا I am not reading a book. I am not reading a book دا نیګیټیو دی. نیګیټیو انټراګیټیو دا خاص راوړه am I not reading a book اخر کې کوشچن مارک دا نیګیټیو انټراګیټیو. is he not going to school. آیا هغه مکتب ته روان نه دی. are we not speaking English. آیا موږ د انګلیسي خبرې نه کوو. نو دا ډېر عادي جملې دي، ډېرې عادي جملې دي مرګلو چې دا ما درته سرسري وویلې. ځمه یو بلې مرحلې ته چې ډېره مهمه دی، هغه انفارمیشن کویشن دی. دغه انټراګیټیو سنټنس چې تاسو ته ما اوس وویلې چې ټو بي ورب کله د جملې سر ته کې دغه کوشچن جوړوي، خو دا یس نو کویشن دی ته وایي. یس نو کویشن ځکه ورته وایي چې دغه سوال ځواب فقط یس و نو دی، بل شی نشته. مثلا زه تا ته وایم Are you going to school. آیا ته مکتب ته روان یې؟ ته به یا وایي چې yes I am. I am going to school. یا به وایي چې no I am not. I am not going to school. I am going to city. I am going to Kabul. I am going to downtown. مثلا ته وګوره داسې yes no نه بل څه نشي ویلی. مثلا زه وایم چې is he teaching to the students. ته به وایي yes he is. یا no he is not. نو مطلب دا چې ته ماته فقط یس او نو ویلی شي. نیگیټیو مرګریا نیگیټیو منفي جملې ته وایي. منفي جمله هغه وي چې ناټ پکې استعمال شوی. نیگیټیو یعنی ناټ. I am not going to school دا نیگیټیو سنټنس دی، یعنی منفي جمله ده. نیگیټیو I am not going to school. I am not teaching to the students. We are not playing cricket. We are not watching TV. They are not
going to school. They are not listening to the teacher. نو دا نیگیټیو منفي جملې ته وایي. ښه یو بلې نو دا یس نو کوېشن مرګلي اوس انفارمیشن کوېشنو ته داخلیږم. ګوره انفارمیشن کوېشنو کې ما درته وویلې چې همیشه به اول انفارمیشن کوېشن راځي ښه به پسې ټو بي وربونه راځي. مثلا زه تا ته وایم چې چیرته روانې روانې نو موږ ویلی دی چې ویر چیرته د لوکیشن دپاره د ځای دپاره ویر منه چیرته ویر ښه ټو بي واچوه. خو اوس نه پوهېږو چې کوم ټو بي واچوو. ته مثلا زه دا واچوم going یو سره کوم ټو بي ور راځي یو سره آر راځي نو دلته به آر ور. where are you going یعنی ته چیرته روانې. ګوره دا هم کوېشن دی ځکه اخر کې کوېشن مارک دی خو دا یس نو کوېشن نه دی ځکه دا انفارمیشن کوېشن راغلی دی ډبلیو ایچ کوېشن سر کې راغلی. where are you going یعنی ته چیرته روانې. ته ویلی شي داسې نه شي ویلی چې yes I am یا no I am not. نه تا ته ویلی دي چې ځای په باره کې معلومات غواړي دا سړی. where are you going چیرته روانې. I am going to school. I am going to Kabul. I am going to university. I am going to city. مثلا دا ټوله تاسې به نو تاسو به یو I am where are you going I am going زه روان یم چیرته home زه کور ته روان یم. I am going home. I am going to university. I am going to downtown. نو وګوره دا د لوکیشن دغه د هدف دی ځکه دا where are you going I am going to course. where are you going I am going to Afghanistan. نو د لوکیشن یا ځای د هدف دی. یا مثلا زه د بل چې شي په باره کې یا وټ ما درته وویل چې څه یا څه شی. وټ همیشه د څه شي په باره کې هغې کې د شیانو مثلا چې وټ دلته آر که آر مې واچولو دلته به یا یو اچوم یا به وی اچوم یا به دی اچوم ځکه دا د جامې دپاره راځي بل چانس نشته. what are you doing do ing ور واچوه ځکه کنټینیوس ټینس کې دا راځي. what are you doing ته چې شنې لګیا یې یعنې څه کوې. what are they doing what are we doing what are you doing ته په چې شې لګیا یې څه کوې. نو ته ویلی شي چې I am مثلا I سره am راځي. I am دلته هر څه ویلی شي watching TV. I am watching TV. I am reading. I am studying. I am writing a book. I am writing sentences. وګوره ډېر مثلا مرګلو where when why who what which whose whom د ټوله انفارمیشن کوېشن چې موږ ویلي همدغه قاعده دی. نو ضرور نه دی چې هر یو زه درته ځان ته کنه ځکه وخت کم دی یو بلې مرحلې ته داخلیږم مرګلو چې هغه مهمه دی. خو مقصد دا ما درته یو څو جملې تاسو کوشش وکړه چې دا کې شل جملې 10 جملې افرمیټیو سنټنس نیگیټیو سنټنس نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس او انټراګیټیو سنټنس انفارمیشن کوېشن استفاده کوئ. دا تاسې کولی شئ چې استفاده کوئ. یو بله قاعده درته ښیم یو بل شي کې ملګرو چې کله آینجي خوري نو یو قاعده دا چې مثلا زه وایم چې سویم لمبو وهلو ته وایي. سویم لمبو وهل خو کله چې آینجي خوري دغه سویم زه لیکمه زه دې ته آینجي ور اچومه نو د ام به ډبل کیږي. ام ډبل شو. ولې ډبل شو؟ ما درته مخکې قاعده ویلې وه چې یو کانسوننټ هغه وخت ډبل کیږي چې دې طرف ته سنګل واویل وي دې طرف ته سنګل واویل راشي. یو کانسوننټ هغه وخت ډبل کیږي چې دې طرف ته یو واویل تې راشي دې طرف ته بل واویل تې راشي. یو واویل دوه نه. اوس ګوره سویم خو دا هغه دی خو که زه وایم چې I am نو دا مجبور آینجي ورکم چې آینجي ورکم دا دې طرف ته خو یو واویل شته نو دې طرف ته وګوره بل واویل هم راغلو. نو د کانسوننټ د دوو واویلو ترمنځ شو. کله چې دوو واویلو ترمنځ شي مجبور دا ډبل شي. I am swimming زه لمبو وهمه لګیا یم. مثلا یا I am run داسې دی RUN خو کله چې آینجي ور اچوي نو وګوره د ان د کانسوننټ د دې طرف یو واویل خو مخکې نه و. اوس آینجي چې وخوړه دا واویل هم دې طرف شنو د ان به ډبل کېږي running. I am
running یعنی زه منډې وایم په منډو لګیا یم I am running. اوس مرګلو بله خبره ډیره مهمه خبره دا خو دا قاعده شوه. یو بل درته ووایم چې فکر مو وي I read لوستلو ته وایي. که زه وایم چې I am reading ING وراچومه تاسو به د ډي نه ډبل کوئ. ولې ځکه نه ډبل کوئ چې ډي کانسونینټ دی دې طرف ته یو واویل دی خو دې طرف ته دوه واویل دي. ما درته وویلې چې کله د یو کانسونینټ دواړو طرف ته یو واویل وي دې طرف ته ډبل واویل دی نو ډي ځکه نه ډبل کیږي نو چې دواړو طرف ته یو دم دی. بله او بله قاعده بله خو مرګلو کوم وربونه چې په ای ختم شوي وي اخر کې ای وي ما درته وویل چې ای نه تلفظ کیږي نو کله چې ای وي د ای به تاسې له منځه وړئ ING به وراچوئ ډبل کوئ به نه. مثلا که زه داسې ووایم ټیک که زه د ټیک ته ING وراچومه نو زه به داسې کومه ټیکینګ. وګوره دا کیم د دوو واویلو ترمنځ دی دا باید ډبل شوی وای. که چېرته د ای نه وای ما ډبل کوله خو دلته مې یو کار بل وکړو چې ای مې له بینه ویوړه ای مې ختمه کړه دې کې نو دغه وجه ده چې دا به بیا ډبل کوې نه ځکه چې ای مې له منځه ویوړه. بل اوس بله قاعده مرګلو دا دی چې WXY دا نه ډبل کیږي. کیدای شي ځینې وخت کې داسې وي چې مثلا play لوبې کول I am playing چې تاسې وایې خو ING به وراچوئ که نه ING. اوس وګوره وای دی د دوو واویلو ترمنځ راغلو خو دا یو خو دا چې دا کنسونینټ نه دی سیمې واویل دی یو دویم دا چې ما درته وویل چې WXY دا ډبل کیږي نه دا که چېرته د دوو واویلو ترمنځ هم راشي دغه شی نه ډبل کیږي پوه شئ نو دا به همیشه تاسې نه ډبل کوئ یو هغه به کوئ. بل یو مهمه خبره هغه وخت کې یو شی ډبل کیږي چې سټریس په اخري واویل وي اخري نه فشار راشي. مثلا زه وایم اوپن که زه اوپنینګ وایم ING وراچومه ING مې ورواچوله ING مې چې وروره خو ډبل مې نه کړو ځکه چې اوپن دلته فشار راغلی دی. اوپن که چېرته اوپن وای اوپن بیا مو دا ډبل کولو خو دا اوپن دی یعنی په هغه صورت کې دا ډبل کیږي چې فشار په اخري واویل ساوند وي نو دلته فشار نه دی وارد شوی په دغه واویل په اول وارد شوی دی نو ځکه نه ډبل کیږي. که دا اوپن وای بیا مو ING مو ډبل کولو دم شي. بله مهمه خبره دا دی مرګلو چې کوم وربونه په IE ختم شوي وي IE باندې تاسې به IE په وای بدلوئ چې بیا به ING وراچوئ په وای بدلوئ بیا به ING وراچوئ ځکه ډیرو مراحلو کې وایم په IE بدلیږي چې قاعدې مو وویلې. اوس لکه چې شی زه درته ووایم لای دروغ ویلو ته وایي دروغ ویل یا دروغ ویل لای. نو کله چې زه وایم چې he is lying هغه درواغ وایي یعنی he is lying نو د IE به تاسې په وای بدل کړئ وای ING به ورواچوئ he is lying. مثلا که موږ ډای لیکو ډای DIE که د ډاینګ ته بدلو نو دا به دغسې ING خوري IE به په وای بدلیږي ING. ودرېږه چې ویډیو ډیره اوږده شوې نه وي مرګلو یو څو خبرې نورې م کومه یو دوه خبرې یو 2 دقیقې لرم ډیره بخښنه غواړم یو 2 خبرې نورم کومه خدای دې وکړي چې دا مو ټول اخیستې وي دا مطالب. بل یو خبرې ته مرګلو دا مثلا که زه وایم چې is not دا منفي جمله کې is not نو د دې مخفف دا سیم دی is به ولیکئ in apostrophe is not isn't. مثلا که زه ولیکم چې are not تاسې کولی شئ چې داسې ولیکئ aren't. مثلا am not amn't داسې نه ویله کېږي am not مخفف نه لري یو. دویم کله چې زه لیکم چې he is نو دا لاند داسې م لیکای شم چې he ولیکم apostrophe s ورکم he is. مثلا یا موږ لیکو چې we are دا مو لاندم لیکای شم we apostrophe re دا معنی چې we are. یا I am که داسې ولیکم نو مخفف داسې لیکای شو I apostrophe am یعنی دا ټول مخفف دي دا ټول لاندې طریق is not. مثلا she is not going to school then she isn't going to school we are not going to school we aren't going to school
مثلا یا I am not going to school. I'm not going to school. یو بله مهمه خبره چې درته وکړم ملګرو دا چې تاسې به یا د منفي حالت لاند لیکئ یا به د سبجیکټ سره کوم اس ام آر چې دی دا دواړه نه شئ کوئ. مثلا زه مثلا که زه ولیکم he is not going to school یعنی هغه مکتب ته روان نه دی یعنی نه دی روان. he is not going to school نو زه دغه لاند لیکای شم چې isn't ولیکم. زه داسې کړای شم چې ولیکم چې he isn't going to school یعنی هغه مکتب ته روان نه دی. he isn't going to school is not ما ولیکه isn't. he isn't going to school. او یا داسې هم لیکای شم چې دغه دوه لاند ولیکم یعنی داسې ولیکم he داسې مثلا he داسې he's not going to school. he's not going to school. دا ما دغه ځای کې د is مې د دې سره لاند کړو دا ځای کې مې is د not سره لاند کړو isn't مې ولیکلو خو فکر مو وي ملګرو مطلب مې څه شی و مطلب مې دا و چې تاسو ټول نه شئ دغه کوئ چې دغه ځای کې is داسې ولیکئ او in داسې پسې ولیکئ د ټول یعنی he isn't going to school he isn't نه یا به داسې کوئ چې isn't داغه به تاسې دا دوه به یو ځای مخفف لیکئ یا به دا لیکئ د is به مشترک نیسئ is مشترک د دې سره هم تاسې کوئ شئ چې مخفف یې ولیکئ لاند فرم isn't یا د is تاسو مشترک د he سره سبجیکټ سره his I'm we're دغسې دې سره یې کوئ شئ خو داسې نه شئ کوئ چې د درې واړه تاسو لاند ولیکئ لکه دې کې مې درته ولیکل دا شی به تاسې نه کوئ. ډېر ښه شکر الحمدلله چې بس ویډیو کوم ځای ته رسیدلی 10 دقیقو ته بخښنه غواړم. مرګلو زه باید دغه کمره یو څو مختصرو ټکو ته راواړم. نو مرګلو الحمدلله موږ په پریزنت کنټینیوس ټینس باندې البته په جزئیاتو خبرې وکړې. پریزنت کنټینیوس ټینس خلاص شو او بعدا ځینې مرګلي دا تشویش لري چې دا څنګه مثلا موږ ته جملې کنورسیشن زه اصلا ګرامر تاسو ته مرګلو نه تدریس کوم. خیر د ګرامر ته داخل شوی یم خو ګرامر د هرې ژبې کلی دی بغیر د انګلیش د ګرامر نه یو څوک خبرې نشي کوی. هر چا چې دویمه ژبه هر څوک زده کوي بغیر د ګرامر نه کیږي ځکه ګرامر د هرې ژبې اساس دی. نو زه خو بیا ما هدف دا نه دی تاسو ته ګرامر تدریس کوم زه د انګلیش کنورسیشن دپاره زمینه مساعده کوم. ما درته وویل چې زه دغسې زه خط سیر ته ځان برابروم. نو زه به تاسو پریزنت کنټینیوس ټینس وشو سیمپل پریزنت ټینس سیمپل پاست سیمپل فیوچر دا درې ټینسونه به نور هم کوم. دا چې وکم مکمل د ابتدا نه به موږ تاسو خبرو ته داخلیږو. اطمینان درکوم چې دا څلور ټینسونه تاسې منظم زده کړه هیڅ خبرو کې به بیا مشکل نه وي. زه لغات هم درکوم تلفظ هم درته ښیم چې دا لغات جملې کې څنګه استعمال کو. اوس موږ افرمیټیو نیګیټیو انټراګیټیو انفارمیشن کوېشن څنګه اکشن او سچویشن څنګه دا ټول شیان زده کړه. مثلا اوس مرګلو که څوک تاسو ته ووایي I am a student دا کوم ټینس دی ام خو ټو بی ورب د پریزنت کنټینیوس دی نو تاسو به دا پریزنت کنټینیوس نه دی سیمپل پریزنت ټینس دی. ولې ځکه کنټینیوس نه دی چې دا خو یو اکشن نه دی. I am a student دا اکشن نه دی نو کنټینیوس ټینس خاص اکشن خی سچویشن نشي خو دا یو. دویم دا چې کنټینیوس ټینسونو کې همیشه ان جی راځي. I am a student دې جملې کې بیخي ان جی نشته چې ان جی نه وي نو دا کنټینیوس نه دی. نو مرګلو دا زده کوي چې کنټینیوس ټینس مې درته وویل چې همیشه پریزنت کنټینیوس ټینس همیشه اکشن ښیي یو او پریزنت کنټینیوس ټینس کې همیشه اس ام آر استعمالیږي ټو بی ورب په صفت دا هم دشي دوه. او دریم دا چې دا همیشه ورب سره این جی خوري. این جی به همیشه ور سره وي. دا درې موارد زده کوي. نور خو نیګیټیو انټراګیټیو افرمیټیو او نیګیټیو انټراګیټیو انفارمیشن کوېشن ټوله تاسو زده کړه. مرګلو هغه بله قاعده مې چې درته وویل چې کله ان جی خوري مثلا ځینې وخت کې آی ای په وای بدلیږي او ځینې وخت کې یو کانسونینټ ډبل کیږي هغه مواردو نیم ځان پوه کوئ هغه ډېر مهم و. نو دغسې پریزنت کنټینیوس ټینس اوس تاسو کوی شئ. آینده کې چې موږ سیمپل پریزنت ټینس وایو بیا د پریزنت کنټینیوس ټینس سره مقایسه کوو انشاءالله تاسې به نور هم ذهن خلاص شي. خو مرګلو بیا هم غوښتنه مې دا دی چې دغه ویډیوګانې د نورو مرګلو سم شیر کړئ چې ډېر مرګلي ورنه مستفید شي او کومې پوښتنې وي تاسې کمنټونو کې هغه کوی شئ. دې تر څنګ مسنجر ته هم راتلی شئ مشکل نشته. زه انشاءالله
یحیی کریمي صاحب لیکلي دي که وخت دې مشخص کړو ګرانه زه په هر لایو کې وایم په هر پوسټ کې وایم هر وخت وایم چې موږ په هفته کې 2 ورځې په اونۍ کې 2 ورځې یعنې پنجشنبه او دوشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو نو مرګلو تر اوسه پورې موږ ډېر مخکې تللي یو او تاسې دا چې د وخت پوښتنه کوئ نو دغه د تورګل ګلپي صاحب هم دغه وخت دی ګرانه د افغانستان په وخت شپې 8 بجو په اونۍ کې 2 ورځې پنجشنبه او دوشنبه نو مرګلو غوښتنه مې دا دی چې تاسو د پریزنت کنټینیوس ټینس په هکله په افرمیټیو سنټنس نیگیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس په دغو کې او هم انفارمیشن کوېشن ما درته 9 انفارمیشن کوېشن ویلي دي 9 انفارمیشن کوېشنو کې تاسو په پریزنت کنټینیوس ټینس کې ښکلې ښکلې جملې جوړې کړئ هغه ځان سره تکرار کړئ یو بل باندې واړوئ مثلا she is watching TV she is not watching TV is she watching TV is she not watching TV what is she watching Where is she watching TV? How is she watching? Why is she watching TV? وګوره دغه ټول دغه انفارمیشن کوېشن افرمیټیو نیگیټیو نیگیټیو انټراګیټیو دا ټوله جملې مو جوړې کړئ تاسې داسې جملې مثلا ته چاته وایي my friend yeah he is going to city he is going to Kabul when is he going to Kabul why is he going to Kabul where is he going how is he going to Kabul یعنی چې شي په واسطه ځي په تیارې کې موټر کې په پښو how is he going to Kabul نو تاسې کولی شئ when is he going مثلا داسې هم تاسې ویلی شئ نو مطلب دا تاسې کولی شئ چې مختلف قسم جملې جوړې کړئ د ویډیوګانې ملګرو سره شیر کړئ تاسو کمنټونو کې ښکلې ښکلې جملې ولیکئ انشاءالله زه ستاسو کمنټونو ته رسیدګي کوم که کومه ستونزه وي هغه درته حل کوم خو یو څو ستونزې مو اوسه نه درته وایم ملګرو اخر کې چې افرمیټیو مثبته جمله وي د پیریډ یا فول سټاپ دغه نقطه اچوئ یو که چېرته کوشچن وي نو اخر کې کوشچن مارک اچوئ 2 دریم دا چې د جملې ابتدا وي همیشه اول حرف غټ لیکئ دا هم شي 3 څلورم دا چې په جملې په منځ کې د اسم خاص یا پراپر ناونز نه سیوا او د آی سبجیکټ نه سیوا تاسې غټ ما لیکئ د جملې په منځ کې یا که اسم خاص وي ولیکئ او که نه وي ما لیکئ دا 4 او دغه موارد دي نو بس نور تکلیف نه درکوم آینده کې که څه پوښتنه وه او حتما مسنجر مو په اختیار کې دی او کمنټونه پرېښودی شئ مقصد ویډیوګانې نورو ملګرو سره شیر کړئ شریکې کړئ تر راتلونکي بعدي درس پورې چې هغه راتلونکي دوشنبه دی او زموږ موضوع به سیمپل پریزنت ټینس وي تر هغه وخت مو په لوی او متعال خدای سپارم ښه وختونه او ښې چارې